بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې په JavaFx کې په الرټ باکس باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو یو الرټ باکس جوړ کړو، لکه څنګه چې موږ په JavaSwing کې جی آپشن پان لرله، همداسې دلته الرټ باکس چې جوړوو نو دې طریقه. اول راشه د الرټ باکس شی ده، که زه راشم دلته ساده نوټ پاډ ته نوټ پاډ ولیکم، په دې کې زه لږ نوشته کوم. صحیح ده. نو هلو، اوس که زه چیرې دا کلوز کوم، کلوز، نو دلته ماته یو باکس واس شو، دغه ته الرټ باکس وایي. باکس ماته واس شو، نوم یې د نوټ پاډ، او دلته مې شته کړي چې آیا ته غواړې چې دغه کوم تغییر دی چې راوستو دا ثبت کړې او یا ثبت کړې که نه. نو که زه راشم په سیو کلیک وکړم نو دا به ماته ذخیره شي، او که په ډونټ سیو کلیک وکړم دا ماته نه ذخیره کېږي. کانسل کلیک وکړم نو بېرته همدې ځای ته رسي. بیا راځم دلته ورته وایم چې ډونټ سیو مای سیو کوه. نو دا هغسې یو شی چې موږ په څه کې په JavaFx کې جوړوو. د دې لپاره زه په لومړي سر کې د لومړي قدم کې دغه کوم په تېرو درسو کې کوم ده، یو د نامسین خسته ده، یو همداسې لیبل خسته ده، او بل یو بټن هم خسته ده، بل هم لیبل خسته ده. نو دغسې راځو دلته اول هم دغه وینډو مساوي کړی د ورسټیج سره، او بیا هم ورته ویلي چې لیبل مساوي کړي د نیو لیبل سره، او په دې کې ورته په لیبل کې هم کړي چې انټر ټو اوپن الرټ باکس. صحیح ده. او پس ور راځو بټن، دا بټن هم جوړه کړې ده، ورته ویلي چې اوپن الرټ باکس، یعنې چې کله په کلیک وکړو نو موږ ته به د الرټ باکس واس شي. او بل وی باکس هم خسته ده، لیاوټ یې په نامه مساوي کړي د نیو لیاوټ سره، او د ار المنټ ترمنځ مو فاصله لاس ورکړې ده. او همداسې لیاوټ او تم څه شی ډاټ ګیټ چلډرن او ډاټ آل اډ آل کوم لیبل او بټن چې دي دواړه موږ راټولي دي. او بیا موږ سین جوړ کړی ده، او په سین کې دغه لیاوټ ور اچولی، او بیا 500 سایز ټاکلی، او بیا هم دغه عمومي وینډو ته یو سټیج ته د سین ور اچولی ده، او بیا هم وینډو ته ټایټل ور اچولی ده، او همداسې په آخر کې وینډو هم شروع کړې ده. ځکه اوس په دو کلیک وکړم نو دا به ماته دغه شکل واخلي. صحیح ده. دلته مې شته دي انټر ټو اوپن الرټ باکس. زه اوس په دغه بټن کلیک کړم نو اوس به موږ ته ونه ښیي. زه راځم نو دلته کود کړم. په لومړي قدم کې خو زه باید غواړم چې دغه کوم موږ الیمنټونه چې دلته دي دا وسط ته راشي. نو د دې لخاطر زه لیاوټ ته راځم او لیکم چې لیاوټ ډاټ سیټ کا الاینمنټ. سیټ کا الاینمنټ یو اس پوزیشن معنا لري، یعنې پوزیشن یې سنټر کا. صحیح ده. نو اوس به موږ ته په سنټر کې شي. اوس راځم مخکې د دو چې دو ته کود وکړم دو بټنې ته، نو راځم دلته ځم د موږ کلاس ته، دلته یو بل کلاس خلم د چش په نامه د الرټ په نامه دو په نامه یو کلاس جوړ کړو ده. اوس نو زه راځم د کوم شی چې موږ دو کلاس ته ضرورت لرو د کومې، نو اوس دغه کومې لایبرري چې کومې ضرورت دي هغه تاسو ترې واخلئ، ما ټولې واچولې، خو کومې چې ضرورت دي هغه ضرورت مطابق تاسو واچوئ. نو په لومړي سر کې زه راځم د دو کلاس په داخل کې یو فنکشن اخلم، د مثلا لیکم چې پابلیک static void که د چیش په نامه مثلا ډسپلی په نامه صحیح ده. ډسپلی په نامه، او دلته دوه دانې سټرینګ کلمه، یو سټرینګ کلمه د مثلا ټایټل په نامه، او بل هم سټرینګ کلمه د مسیج په نامه. صحیح ده. چې دغه د موږ د دغه کوم الرټ باکس چې موږ ته واځيږي د دو ټایټل او په هغو کې چې کوم مسیج د دوی دپاره. نو اوس دا جوړ شو. اوس راځو زه یو سټیج کلمه، صحیح ده، مساوي که د نیو سټیج سره. نو دا سټیج هم واخیستو، او اوس راځو وینډو ډاټ سیټ ټایټل که ټایټل په دو کې چی ور واچوه، په دو کې مګه کوم ټایټل چې موږ هلته ور واچوه هغه ور واچوه ټایټل. صحیح ده. یعنې دغه ټایټل چې موږ کله پروګرام رن کوو دا ټایټل موږ ته دلته ور واچوه. صحیح ده. چې هر ځای موږ ټایټل ورکړو نو ټایټل ور واچوه. او بل بیا راځو د وینډو سیټ مین ویت کې وو، مین ویت یې یعنې 250 کوو، یعنې ویت یې دغه اندازه چې د دې خوا نه شروع د دو عمره 250 اندازه یې کوو ده. او پس دو زه راځم یو لیبل خلمه د LBL په نامه مساوي که د نیو لیبل سره، او په دو لیبل کې زه چی ور واچوم، او په دو لیبل کې زه مسیج ور اچوم. اوس راځم یو بټنه جوړم د کلوز په نامه. صحیح ده. مساوي کوم یې د نیو بټن سره، او په دو کې زه لیکم په داخل کې چې کلوز. صحیح ده. انټر ټو کلوز، یعنې دا کلیک که تر څو څنګه کم دغه کوم صفحه چې ده بسته کړم. اوس راځم همدو بټنې ته کود کړم، مګه د څه شي د لمدا په طریقه کلوز ډاټ
set on action صحیح ده set on action که دلته ای ولیکه بیا د لمدا علامه ولیکه صحیح ده پس د دوزه راځمه هغه کوم کار چې موږ کوو هغه مثلا څه شی وکړه وینډو کله چې په دې کلیک کې د وینډو ډاټ سره کم که وینډو ډاټ کلوز که صحیح ده همدغه یو خط کود بیا راځم زه یو هغه جوړم لیاوټ جوړم د وی باکس جوړوم وی باکس که د مثلا لیاوټ په نامه مساوي که د نی او اوس راځو دغه لیاوټ ډاټ دوته لیاوټ ډاټ ګیټ چلډرن صحیح ده لیاوټ ډاټ ګیټ چلډرن ډاټ اډ آل وهو صحیح ده اډ آل وهو په دو کې دوه شیان موږ ورچوو یو کوم لیبل چې جوړ کا د ال بی ال په نامه او بل هم چې جوړ کړه د کلوز بټن په نامه نو دا دواړه زه دو وی باکس ته ورچوم او بل زه راځم دغه لیاوټ ډاټ سیټ الاینمنت یې څنګه کوم سنټر ته کوم پوزیشن یې سره کوم سنټر ته کوم چې ټول شای دی موږ ته په سنټر کې معلوم شي صحیح شو او دلته راځو په دغه وی باکس کې اندازه هم شل ورچوم چې د شل فاصله وي یا لاس یا شل د هر الیمنت منځ نو دا اندازه به زه هم یو څه زیاته وي نو زه به لاس کوم صحیح ده اوس راځم یو زه سین بلډر جوړوم هغه لیاوټ ورچوم لیاوټ صحیح ده لیاوټ هم چې جوړ کړه هغه سین ته ورچوم اوس راځم د سین د وینډو ته ورچوم وینډو ډاټ سیټ سین که سیټ سین صحیح ده سین که د سین ور واچوه او په اخره کې دغه وینډو موږ ته څه رقم که وینډو ډاټ شو که شو یو شیل لري یو شو اند ویت لرو دا شو چې د ښودلو دپاره ده شو اند ویت چې موږ استعمالوو دا د دې دپاره استعمالوو کله چې موږ ته دغه دوه صفحه وضع شي دغه الرټ باکس دا چې وضع شي نو که زه نوټ پډ ته راشم صحیح ده JavaFX مې ولیکه اوس راځم په دو کلیک کوم نو زه چې څو دغه بسته نه کوم دلته بیا کلیک نشم کولی بله صفحه باندې زه دلته کلیک وکړم ګوره زه دا بندوم نه بندېږي نو چې څو دا صفحه بنده نه کړم بله نه بندېږي نو د دو د خاطره که غواړو چې موږ یې داسې جوړ کړو نو بیا څه شی کړو دغه شو په ځای څه ولیکم شو اند ویت نو دغه څخه زه استفاده کوم دا اوس او اوس راځم بېرته د موږ کوم اصلي پیج چې دی اصلي کلاس ته راځو او زه دلته راځم کله چې په دو بټن باندې کلیک کړو بیا څه شی کوه دغه بی ټي مثلا دلته موږ ته څه وښیه موږ ته هغه کوم الرټ باکس هم چې جوړ کړو الرټ ډاټ څنګه که په الرټ کې څه وکړه د ډسپلی اوس زه دلته کولی شم نوم ورکړم اند نو صحیح ده دا مې مثلا نوم ورکړو د خپل ځانه او بیا راځم دلته کوم مسیج چې د هغه ورته ورکوم پیج صحیح ده انټر کلوز دیس پیج که زه اوس چیرې راشم په د پروګرام رن کړم نو ماته به مې لومړی دغه خپله صفحه راکړه چې انټر ټو اوپن الرټ باکس که په دوی زه کلیک وکړم نو ماته دغه الرټ باکس واچ شو وینې دا انټر کلوز دیس باکس که زه چیرې په دو بټنه کلیک وکړم نو زه به د دونه د شو اند ویت نو دغه سره یو بل شی هم خلو صحیح ده دلته لیکم چې وینډو ډاټ انیټ موډیلیټي صحیح ده انیټ موډیلیټي د انیټ موډیلیټي ډاټ سره کوم که اپلیکیشن موډل یې که اپلیکیشن موډل چې شي بیا اپلیکیشن موډل کېږي ډېر ښه راځي اوس که زه چیرې دلته راشم ښه نو اوس که زه چیرې راشم او دا بېرته رن کړم بیا دا اوس زه په دو کلیک وکړم نو زه اوس نشم کولی چې دلته کلیک وکړم تر څو چې دا صفحه بسته نشي یس اند نو صحیح ده تر څو چې دا بسته نشي نو دا نشم بسته کولی زه چې اوس دا بسته کړم بیا دا هم بسته کولی شم نو دا یې لومړی مرحله وه چې څنګه کولی شو مثلا یو الرټ باکس جوړ کړو اوس راځو دوهم سټیپ ته چې موږ هلته د یس او د نو بټن ولرو کله چې مثلا راځم دلته د الرټ باکس باندې کلیک کړم کله چې دلته باید دوی بټن ولرم یس او نو که چیرې یس ووایم دلته باید ماته یس ریټرن کړي او که چیرې نو وایم باید ماته نو ریټرن کړي نو د دختره راځم دلته شروع کوم نو اوس راځم یو بل کلاس هم خلم یو نوی کلاس خلم د چش په نامه د فرم باکس په نامه صحیح ده د کنفرم باکس په نامه یو بل کلاس خلم او په دې کلاس کې راځم
په دې کلاس کې هم موږ کوم دغلته د الرټ کې چې کوم شی لرله دغه ټول زه رااخلمه د ټول صحیح ده د ټول مې کاپي کړل او دلته یې هم اچومه نو دا ټول کار وشو اوس زه راځم فقط څه شی کومه د تیر په پرتله سټیج جمپ پرېږدم په خپل ځای ټایټل هم په ځای پرېږدم او همداسې مین یې هم په ځای پرېږدم او که دا 300 کو نو دا به هم بد نه وي چې دا 300 کو صحیح ده دا هم په خپل ځای پرېږدم راځم لیبل یې هم په خپل ځای وي فقط بټن یې 2 دانې کمه بټن یې یو دا کمه د مثلا کلوز دپاره مثلا یو د یس دپاره د یس بټنه او دلته به زه ورته ولیکم چې شی یس او یوه بله بټن هم جوړومه د نو په نامه صحیح ده دغه تیر اوس راځم یس ته کود کوم یس ډاټ سیټ آن اکشن که چیرې په دو اکشن کېدلو نو بیا ته څه شی وکړه بیا راشه موږ ته څه شی وکړه 2 کاره موږ ته وکړه صحیح ده کله چې په یس باندې کلیک کېدله نو ته موږ ته څو کاره وکړه 2 یو خو دا چې دلته مخکې د دغو کانفرم د کلاس نه مخکې نو زه راغلم یو سټاټیک بولیان مې واخیسته د انسر په نامه صحیح ده او دا کومه فنکشن چې د موږ ده دا به هم د څه رقم کو بولیان بې کو چې موږ ته یو بولیان عدد څنګه کو لاسته راکړي اوس دلته ایرر ده د ایرر به لږ پس ته موږ حل کړو نو زه دلته راځم کله چې په دو یس باندې کلیک کېدو په یس بټن د لومړی بټن چې ده صحیح ده نو بیا څه وکړه بیا راشه موږ ته یو خو دا چې د موږ کوم انسر چې ده صحیح ده انسر مساوي که د ټرو سره صحیح ده او بل داسې وکړه چې د کومه وینډو کې چې دا کلوز که د وینډو کلوز که نو دا مې لومړی بټنې ته و همداسې راځم د دومې بټنې ته هم همدا کود کومه د نو ته او په آخره کې زه راځم کله چې مثلا دغه وینډو ډاټ څه رقم دغه ریټرن که موږ ته انسر دا انسر موږ ته ریټرن که چې انسر هر شی و هغه موږ ته ریټرن که نو دغه دی موږ اوس څنګه وکړه یو بل د کانفرم باکس په نامه یو بل کلاس جوړ کړل او په کې دوې ولیګانې ور واچولې یو به یس وي موږ ته ویل به نو وي که چیرې موږ په یس کلیک وکړو به موږ ته ټرو ځواب راکوه که چیرې په نو کلیک وکړو دا به موږ ته فالس ځواب راکوه اوس زه راځم خپلې لومړی کوم مین صحیح ده نو د دغو په داخل کې ور اچوو که چیرې کود د موږ د وخت نه ډېر شي نو زه لس کمه چې موږ ته څنګه وکړه دغه کانفرم باکس چې ده دا موږ ته څه ډسپلی که وښایه او په عنوان یې دا شی ولیکه او په دا شی ورته ولیکه صحیح ده او دا زه په یوه بولیان کې دو دفتره دا مو وویل چې دا څه رقم ده بولیان ده دغه فنکشن هم چې جوړه کړه د ډسپلی په نامه صحیح ده نو دا بولیان ده نو بولیان به کو د ریزلټ په نامه مساوي به کومه د دغو شي سره او دلته به فقط راشم زه به ورته وایم چې په آخر کې څنګه کارس اوټ که موږ ته څه شی ریزلټ موږ ته وښایه یعنې دغه فنکشنه چې ده د موږ دغه فنکشنه څه رقم وه بولیان وه یعنې یا به موږ ته ټرو راوړي یا فالس نو دو دفتره دا موږ په یوه بولیان کې ونیوله ځواب به موږ ته یا ټرو وي یا فالس به موږ ته وښایي نو زه اوس راځم دا رن کومه ده اوس دلته اوپن الرټ باکس که په دو کلیک وکړم نو موږ ته به دا واچي وي انټر یس اور نو که چیرې یس کلیک وکړم نو دلته به موږ ته ټرو ولیکي او بېرته به واس کړم که چیرې په نو کلیک وکړم دا به موږ ته فالس ولیکي همداسې که بیا په نو کلیک وکړم بیا هم فالس او که په یس کلیک وکړم ټرو نو او که راشم مخکې د دو چې دا مې نه ده بسته کړی دلته راشم ته زه بسته کولی شم دا بل نه نو دا وه د موږ نننۍ زده کړه چې د الرټ باکس او کنفرم باکس په اړه وه نو زه راځم دغه کود یې تاسو ته ټول درښایم چې اول مو په دو کې څه شی کړي دي صحیح ده او بیا راځو د الرټ باکس کې مو چې څه شی کړي دي دا ټول کود یې زه په آخره کې تاسو ته درښایم تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ او همداسې کنفرم باکس کې ښه نو اوس راځم یو بل کار کوم نو زه بېرته راځم نوټپډ ته صحیح ده نوټپډ ته دا نوشته مو وکړه اوس که زه چیرې دلته راشم په سیو باندې کلیک وکړم نو دا به ماته ذخیره شي صحیح ده نو دا به ماته ذخیره شي او که چیرې زه په کلوز باندې کلیک کړم نو ماته به وایي چې آیا ذخیره کوې که نه که چیرې سیو باندې کلیک وکړم دا به سیو شي که کلوز باندې کلیک وکړم دا به کلوز شي نو زه راځم اوس همدلته د موږ په پروګرام کې هم نو زه راځم دا رن کوم یو ځل کله چې په دو بټن باندې کلیک کېږي صحیح ده نو ماته باید دغه د موږ نوشته ذخیره شي او کله چې دلته زه کلیک کړم دلته باید ماته ووایي چې
په دوی کلیک کوم نو ماته به ووایي چې آیا ته غواړې چې ووځې د یس د کلوز دپاره او نو د نه دپاره صحیح ده. نو دغلته نو د دې دپاره څنګه وکړم اول راځم دغه کوم بټنې ته چې بټنه مو جوړه کړې دوی ته زه کود کوم صحیح ده. دغه ده بټنه مو جوړه کړې دی د بي ټي ان یو په نامه. اوس راځم د بي ټي ان یو ډاټ بي ټي ان یو ډاټ سیټ آن اکشن. نو کله چې په دوی باندې کلیک کېدلو نو دلته ماته څه شی کلوز پروګرام څنګه که کال که. نو اوس راځو د کلوز پروګرام دلته جوړوو په دغه ځای کې د دو میتود نه څخه وروسته دلته زه راځم دلته زه لیکمه پرایویټ وایډ که دی څه شي په نامه مغه کلوز پروګرام په نامه چې کوم میتود ده هغه صحیح ده. او په دې کې ماته شی وکړه یو خو دا چې ایس اوټ که موږ ته ماته ولیکه چې مثلا فایل ذخیره شو صحیح ده. ده او بل کوم د وینډو چې ده وینډو ډاټ دا موږ ته کلوز که صحیح ده. دا کار وکړه. اوس که زه چېرې دا رن کړم صحیح ده دا زه رن کړم اوس که په دې کلیک وکړم دلته ماته وایي چې څنګه فایل سیو ذخیره شو فایل خلاص او ترې ووتلم. که چېرې مې نه وي ذخیره کړی او دلته کلیک وکړم نو دا باید ماته څنګه پوښتنه وکړه چې ته آیا غواړې چې ذخیره یې کړې که نه. نو د دې خاطر راځم وینډوز ته صحیح ده د وینډوز ته راځم دلته ولیکم ډاټ سیټ که آن کلوز ریکویسټ دا وینئ په دو کلیک کو یعنې کله چې څنګه کېدلو د کلوز ریکویسټ کېدلو یعنې کله چې موږ په دغو بټن دغه کوم سره بټن چې ده په دغو باندې کلیک کړو نو په دغو باندې چې موږ کلیک کړو نو بیا ته څنګه وکړه. نو دلته زه بیا هم مغه لمدا لیکمه چې کله پروګرام موږ ته څنګه که کال که نو ته موږ ته کال که نو زه که اوس راشم که زه چېرې په دو باندې کلیک وکړم دا به ماته دا فایل سیو او کلوز بکړه او که چېرې په دو باندې کلیک وکړم دا به ماته فایل سیو او کلوز کړه. نو زه راسم وینډو ولیکم چې وینډو ډاټ سیټ آن کلوز ریکویسټ صحیح ده. یعنې کله چې مثلا په دغه موږ کلیک کړو د ریکویسټ کړو نو ته څنګه وکړه دا ای لمدا که د چیز سره نو دا موږ ته کال که د کلوز پروګرام چې موږ دلته په آخر کې لیکلی دا موږ ته کال که. د دې په ځای زه اوس راځم دلته ځینې نور شی ورچم. اول موږ څخلې کوم دغه کلاس چې ښه دغه ورولو نو دا په بولیان ده که نه نو اول یې بولیان کوو ریټرن بولیان که د څه شي په نامه ریزلټ په نامه مساوي که دی. اوس مغه لیکو صحیح ده. نو موږ دلته دغه کوم مسیج چې و دغه مو ورکړلو چې څنګه آیا ته مطمئن یې غواړې چې دا بسته کې نو دلته زه ورته لیکم اف که چېرته دغه څه شی شو ریزلټ شولو یعنې که چېرې ټرو شولو نو څه شی وکړه نو وینډو ډاټ سره کم که کلوز که. چېرې صحیح شولو ځواب ټرو نو بیا دا وینډو بسته که که نیمه یې بسته کوه صحیح ده. ګوره موږ فقط دغه کلاس هم چې جوړ کړی و دغه هم کال کړلو د کلاس کې بیا د فنکشن چې لرله د ډسپلی په نوم دغه هم کال کړله. که چېرې ځواب یې ټرو وي نو دا به موږ ته بسته کړي که نه به بسته کړي. زه راغواړم وینډو د کلوز ریکویسټ وشي نو دلته ورته د ای په نوم جوړ کړی ده ای ډاټ څه شی دغه کنفرم دا به موږ کال کړو. دا هم چې کال کړله نو اوس به موږ ته ښه کار وکړي. نو که زه دلته راشم په دو باندې کلیک وکړم نو فایل سیو شي صحیح ده. او که چېرې دلته کلیک وکړم دلته به یې یس که نو دلته نو وینئ موږ ته بېرته همدې صفحې ته راغللو کار یې ونه کړو. که چېرې یس ورته ووایم نو موږ به دې صفحې څخه ووځو. نو دا وه هغه کومه آخري خبره چې په دغو کنفرم کې وه چې موږ څنګه کولی شو مثلا که چېرې یس ووهو نو ترې ووځو او که چېرې نو ووهو نو همدلته پاتې شو. نو په دې هیله چې دغه نننۍ زده کړه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغه هم د دې درسو څخه برخمن شي. مننه.